نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا ته سله لیږلی شوی د حضور پاک د دنیا د راتلو مقصد څه دی؟ لکه یو سړی چې ته لاړ شي چاته وایي رورې تا خو ما نه تپوس ونه کړه چې زه سله راغلی زما څه مقصد دی؟ زه خو ډوډۍ له نه یم راغلی، زه خو چای له نه یم راغلی. نو تپوس ته کوي چې واقعي ته ماته ووایه چې ستا څه مقصد دی؟ دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دی له نه دی راغلی چې د خلکو نه خیراتونه وغواړي او د خلکو نه پیسې وخوري. الحمدلله صدقه او خیراتونه په پیغمبر څه کې چې د هغه په آل او د هغه په مریانو باندې بند او بار بار اعلان کې قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وی تاسو نه زه ګورې پیسې نه غواړم، تاسو نه مال او دولت نه غواړم، زما اجر په الله دی. نو سله پیغمبر راغلی دی. نو یو څو مقاصدی دی او په دې حدیث کې یو مقصد ذکر کوي لأتمم مکارم الاخلاق چې خلکو ته ښه خویونه وښیم او یوازې ښودل نه چې خلک پې پوه کم او د خلکو خشته خویونه پوره کم، پوره برابر ښکلي خویونه خلکو ته وښیم. زمارونو پیغمبر مبارک زمونږ د انګریزي خوانان وی پلان کې زما آیډیل دی، دوی دا وی یعنی زه که ځان جوړول غواړم د هغه په شان به جوړوم. پلان کې ډم زما آیډیل دی، خلک وی د هغه ډم نقش زما خوښ دی، د هغه جامه مې خوښه ده، د هغه کردار مې خوښ دی. څوک وی مشرف به وي پرویز مشرف وی کمال اتاتورک زما آیډیل دی، یعنی هغه چې څه کړي دي ته چې هغه څه وکړم. او مونږ څه وایو؟ الله څه وایي؟ الله وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ستاسو آیډیل رسول الله مبارک دی. ستاسو نقشه که جوړوی د پیغمبر مبارک جوړه کې، جامه د هغه په شان کې، وجود د هغه په شان کې، ګرځېدل د هغه په شان کې، لباس د هغه په شان کې، یو بل سره ملاوېدل د هغه په شان کې، یو بل سره خبرې د هغه په شان کې، ښځې سره بچو سره چې هغه څنګه ژوند تېر کړی دی هغسې تېر کې، د پیغمبر نقشه خپله کې او د پیغمبر مبارک چې کم اخلاق و اق خپل کې. انک لعلی خلق عظیم. الله صورت قمر کې آیت ته چې ستا خوی نه خلق او عظیم اعلا خویونه تعالی ما درکړي دي. نو چې پیغمبر مبارک لکم الله خویونه ورکړي دي اقا زمونږ نقشه ده چې مسلمان نو د پیغمبر جبه به هم خوښې نورې خبرې خو وروستو پرېږدوه. مونږ یو پښتانه خو لیکن جبه به د پیغمبر خوښو، خبرې به په دې پښتو کې کوو. دا جبې څه دپاره دي؟ دا دې دپاره دي چې د یو بل پېژنګلو پې کېږي. دا قومیت څه دپاره دی؟ جعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفو. تاسو وړې قبیلې او غټې قبیلې دې دپاره کړئ چې په یو بل پېژنئ چې د پښتون یم او دا پنجابی دی، بس دونه پېژنګلو پې راځي. او بیا په پښتنو کې دا محمد زی دی او دا یوسف زی دی او دا بادر خیل دی او دا عیسی زی دی او دا قطمن خیل دی او دا معروف خیل دی چې صرف ستا په جنګلو پې راځي لکه کم ځای اوسېږې. زه په پښتنو کې اوسېږم، پښتونخوا کې اوسېږم، بیا قوم دې څه دی، فلان کې دی، کلی دې څه دی، بیا تورنګزی دی، بیا هغې کې دا دی، دا دی. دا صرف د پېژنګلو دپاره دي. نور که خوښی په جنت کې باربي ګوره د پیغمبر جبه دونه د الله خوښه ده د رسول الله مبارک. حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه مخکې د نورو پیغمبرانو جبې هم تېرې شوي دي. عبراني هم تېره شوې ده، د یهودیانو جبه وه، سوریاني هم تېره شوې ده، د عیسایانو جبه وه او نورې د دنیا جبې. دا جبې خو چې یو بل سره خلک اختلاط راځي، یو بل سره ګډوډېږي، جبې جوړېږي. دا خو یو بل سره چې ګډوډ شي نو جبه جوړه شي. لیکن په جنت کې د موسی علیه السلام د قوم، په جنت کې د عیسی علیه السلام د قوم د یو جبه نشته. او که جبه په جنت کې ده د رسول الله مبارک جبه ده. یعنی پیغمبر مبارک چې په کومه جبه کې خدای را لېږلی دی
دا هم نه ده چې دا ژبه د حضور پاک نه پیدا شوې ده، دا د مخکې نه را روانه وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث، عربو سره د 3 وجو نه مینه وکړئ. یو دا لأني عربي، دا زما قوم دی، زه عربي یم، دویم عرب دی، مینه ورسره وکړئ. عربیت د هغوی پهچان دی. ګورئ عربیت د هغوی پهچان دی، دې باندې هغوی پېژندل کېږي چې د پیغمبر قوم دی. نور فضیلت په عربی هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى. دا به نه وی چې دی عربي دی نو په ما غوره د خدای په نس، دا به نه وی چې دا سپین دی او دا تور دی، را سپین خدای ته ډېر نږدې دی. که فضیلت دی نو په تقوا په پرهیزګارۍ. یو سړی به عجمي وي او بل به عربي وي، د عجمي به خدای ته ډېر نږدې وي د هغه په نسبت. یو سړی به توري بل به سپین، هغه تور به ډېر عبادت کوي د الله په نسبت باندې، د سپین نه به خدای ته ډېر نږدې وي. نو پهچان د عربو دی، د پیغمبر د برکته دی. نو هغه پهچان له خدای پاک څونه فضیلت ورکړ. او بیا څه وایي وکلام الله عربي، د خدای قرآن په عربي ژبه کې دی، عربي دی. او لسان اهل الجنة عربي، د جنتیانو ژبه عربي ده. نو عربي ژبه د پیغمبر ژبه ده، نو دې پورې خندا به هم نه کوي. ډېر خلک نن سبا د عربي الفاظو پورې خنداګانې کوي چې ډرامو کې شي او په دې دغه کې شي په خلکو د خندولو دپاره. نو عربي وایي هلکه عربي خو ښکلې ژبه ده، د قرآن ژبه ده. که خلک خندی په انګریزۍ خلکو خندوه، ډو او ډو او ډي او ډو پکې راځي، دا څه ژبه ده؟ د سړیتوب ژبه ده. خو د انګریز ژبه ده، انګریز ستا خوښ دی نو ژبه هم ستا خوښه ده. یعنې ټول دی ډز او ډوز دی، ټول ډو ډو دی او ډز دی او ډوز دی او ټر دی، ټول اخره کې ټر ټر راځي. مسټر او خیال دی راغی پلان کې ټر او پلان کې ټر او پلان کې ټر ټر سی. اکثر ژبو کې اکثر په انګریزي کې اخره کې ټر 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 راځي. نو چې خان دی خو په ټر ټر پورې خان ده کړه، ټول اخره کې وګوره ټر، او ټول اخره کې وډ ډو یو ډو او ډو 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 پکې راځي، ډو او ډو څه شی دی، او ډز 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 پکې اخره کې راځي. دا څه ژبه ده چې خان دی نو انګریزۍ پورې کمبخته او خان ده، نو په عربۍ پورې خان دی. زما ژبه د پښتو چې زما ژبې پورې څوک خان دی، رښتیا ووایه دا زما سپکوالی دی که نه دی؟ چې زما مخکې د ناست یم پښتو پورې څوک خان دی. پښتو زما ژبه ده، پښتو زما غیرت دی، ژبه د غیرت نښه ده. نو چې زما ژبې پورې زما مخکې څوک خان دی، ماله به غوسه راځي که نه؟ هلکه دا زما د پېژنګلو نشان دی، ته ولې زما ژبې پورې خان دی؟ دا خو ته ما پورې خندا کې. نو چې ته عربی پورې خندا کې او عربي په الفاظ وی او وایي کې عین راشي او هغه په ژبه کې وردن نه کې یا حی پکې راشي، مړه دا خو د قرآن الفاظ دي، خدای ظالم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم کې حی لفظ راغلی. رسول الله مبارک برود وی نو عین به وی اللهم صل علی محمد. تو په عین او په حی پورې خندا کې زه ډېر افسوس کوم په دې خبر چې ځان ته ویم مسلمان او د پیغمبر ژبې پورې خاندم. او الله وی د دې ژبې عزت وکړه، د دې ژبې قدر وکړه. سړی به هر څنګه خو د دې ژبې قدر وکړه. نورونو دا درته ووایم په دې ځان پوه کې چې زمونږ آیډیل او زمونږ نقش او زمونږ لباس او زمونږ هاو نه هر څه چې دي دا به د چا مطابق وي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه نقشه به ځان له خوښوي چې د پیغمبر نقشه ده، او هغه بیا څنګه نقشه ده؟ د هغه نقشه کې ګرانوالي نشته. نورو نقشو کې خو ډېرې ګرانوالي دي، او د پیغمبر نقشه ساده و، ساده نقش. قسم په خدای څومره لوی سړی حضور پاک. لیکن پکور کې دنه حضرت عائشه صدیقه فرمایي، د مستد احمد حدیث دی، پکور کې دنه پیغمبر مبارک جارو والده زه صفا کړی دی، نه بیبیانې دي ورسره. پکور کې دنه رسول الله مبارک ځان له سپلی په خپله ګنډلې ده. پکور کې دنه پیغمبر مبارک د بیبیانو سره په خپله کار کړی دی. پکور کې دنه پیغمبر مبارک بورقه په خپله ګنډلې ده، او پکور کې دنه رسول الله مبارک چیلې په خپله لشلې ده، ګټه چیلې به په خپله لشله. داسې خوي ته به په خر نن سورلیو کې خدای شته کپې وکړې، په خر د پاسه چې سورلي کې شل کسره ته نیغې ګورې پلانکي ته ګوره په خر سور دی،
او خلک چې خلکو پورې خنداګانې کوي په خر به دې سور کومه. قسم په خدای د دواړو جهانو سردار هغه شخصیت چې د هغه شخصیت سړی والي درود شریف به پې وی، هغه شخصیت چې الله پې درود وی او فرشتې ورباندې درود وی، په خدای قسم په خر د پاسه سورلي کړې ده. مدینه منورې ته چې لاړ نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس دته نو سورلي په خر باندې کړې ده. دا نه چې د پیغمبر اوښه نه وه، اوښه ولاړه د قصوا اوښه ورسره ده په دغه وخت کې، لیکن پیغمبر مبارک اسونه هم شته صحابو سره، دا نه چې ګنې نو بل چا به اس راوستی ورته او د هغه کور هم دومره لرې نو، لیکن پیغمبر مبارک ښی خلکو ته چې عاجزي ده. ګورې هغه پیغمبر چې د دنیا د بادشاهانو بادشاه دی، هغه پیغمبر چې د دنیا دا ټوله دنیا خپو کې لاندې پرته ده، دا فارس او شام او روم د پیغمبر په د خپو کې پراته دي. هغه پیغمبر چې خدای هغه له څونه لوی عزت ورکړی دی، دا قسم په خدای که د یو متعلق نشته. او قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، زم پې درود ویم زما فرشتې پې درود وی. او اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. زم درود پې ویم یعنی خپل رحمت پیر وخره لیږم، زما فرشتې پې درود وی. ما ته سوال کوي چې د پیغمبر له برکتونه ورکا او تاسو هم د رحمت دعاګانې وکړئ د پیغمبر دپاره. نو الله ما ته ولې وی هغه په خپله چې رالیږي زمونږ د سوال څه فایده شوه، دا مونږ له فایده راکوي، دا مونږ ته وایو چې ته په دې خوشحاله شي په دې پیغمبر باندې ووایه په چې ته پې خوشحاله شي. ګنې زه چاته یم چې ما نه سوال وکړه نو څه لپاره ورته یم، خو څه شی به ورکم که دومره لوی شخصیت بیا هم سورلي په خر باندې کوي، په لاره باندې روان دی او صحابه ناست دي او منافقین هم ناست دي. او دغه وخت چې عبدالله ابن ابی له په خولې باندې ایمان نو ویلی، هغه منافق شوی نو کافر. نبی علیه السلام مبارک سلام واچو او کوز شو د خر نه او هغوی ته د ایمان دعوت ورکو. هغه ظالم هغه وخت کې څه چل وکړو، د پیغمبر مبارک نفرت وکړو، لا ولې خو پوزه پټه کړه او لا تغبروا علینا، په موږ دوړې مه راوچته وی. د حضور پاک چې په کوم خر سورلي کوله د هغې د خپله دوړه اوچته شوه، پوزه یې پټه کړه او داسې کبر یې وکړه، لا تغبروا علینا، په موږ دوړې مه راوچته وی. سپېره د پیغمبر د اس د خر هغې ته زه مبارک ویم چې پیغمبر پې سورلي کړې ده. ماشاءالله کم براق باندې چې حضور پاک سورېږي، براق باندې، براق خو د خر او د اس په منځ کې یو حیوان دی، د اس نه راکوټی دی او د قچر نه لږ معمولي غوندې اوچت دی، خو د خر او د اس جنس دی که نه. هغه براق چې کله پې حضور پاک سورېږي او معراج ته ځي، جو سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې، نو هغه اس ټوپونه جوړ کړل، هغه براق ټوپونه جوړ کړل. نو حضرت جبریل علیه السلام والا هغه براق له په دې وجود کې داسې په دې ګوته یو ټونګه ورکړه، ابي محمد تفعل هکذا صلی الله علیه وسلم، ته د پیغمبر سره دا نخرې کې، والله ما رکبک احد خیرا منه، قسم دې کړه دنه بهترین انسان په تا سورلي کړي. د پیغمبر سره دا چل کې شکر نو باسي. نو براق ورسره په خولې خبرې وکړه، معجزه د پیغمبر ده. وی دا مې دې لوکه چې زما یو درخواست دا پیغمبر قبول کړي. وی څه درخواست دی؟ وی چې په جنت کې ما خپله سورلي وګرځئ، دې لپاره مې دا نخرې وکړلې. وی ښه په جنت کې به ته زما سورلي یې. یعنې دا د پیغمبر نقش ته وګوره، شان ته وګوره. دې زمانه کې چې بادشاه یو ملک ته ځي او کوزېږي په سور ریډ کارپېټ باندې ځي، سور کارپېټ ورته په خوله راواچوي چې د ده بوټ کې دی، خپې نه د خاورو کېږي، او چې کوم فرش پروت دی په هغې هم خاوره نشته، د بادشاه محل دی، نه په هغه فرش خاوره شته او نه د ده بوټ ته خاورې کېږي او نه خپه د خاورې کېږي، لیکن بیا هم ورته سور کارپېټ اچوي چې په دې د پاسه دې لاړ شي، دا د ده عزت دی، عزت ماشاءالله. لیکن د پیغمبر عزت په عجزۍ کې دی. پیغمبر وایي زما عزت په کبر کې نه دی، په لویه کې نه دی، زما عزت په څه کې دی؟ په عجزۍ کې دی. هغه خر باندې سورو چې دوړې ورغلې، نو عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه، حضور پاک ورته قرآن واورو. څه وایي ورته؟ وی ښه شی دی، خو که رښتونې وي اله، که رښتونې وي دی دویم قبر وکړه. او وي زه کور کښېنه چې
چې څوک تاله کور له درشي نو هغه ته قصې پسې کوه فقصص علیه او موږ له تکلیف مه راکوه چې د موږ په مجلس کې موږ ته قرآن اورئ موږ له کاره وباسئ اوهو دونه کبر نو مسلمانان اوچت شوي د الله رسوله وایه کافران اوچت شو مه وایه پیغمبر مبارک غلی کړل او لاړ سعد ابن عباده له هغه ته وی دی د هغه د قوم سړی او بیا پیغمبر یې څونه عزت کې دی او نه وي چې عبدالله ابن ابی دا خبره کړې ده وی الم تسمع ما قال ابو حباب ابو حباب دی کونیه وه هغه چې څو وی تا ونرېدل کنه ما ته خو یې داسې سپک نظر وکړو او دا خبرې وکړې هغه ولې تسلي ورکړه د الله رسوله مه خفه کېږه ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو دته په سر د مشرۍ پټکې په سر او دې مشرکو خلکو خو ته رالې د مشري ختمه شو نو ځکه دا نخرې کوي اوس هم دا خلک چې مولیانو قورې بعضې خلک ټوکې کوي په دې یېرېږي چې د ملا مشري راباندې رانشي مولا راباندې مشر نشي نو ځکه دا نخرې کوي دا د عبدالله ابن ابی منافق نښه وه اخره پورې منافق پاتې شو د دنیا نه کافر لاړ او آخر وخت جنازه په محمد مصطفی کړې ده صلی الله علیه وسلم داسې خوی دغه عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ کېده نو راغی رسول الله مبارک پسې زوی راولېږه زوی سوچه مسلمانو وی لاړ شه او په ما د حضور پاک جنازه وکړي او دا ورته ووایه چې ما له خپل کمیس راکړي چې زه یې واچوم یعنې دې کافرو په پیغمبر دونه اعتماد دی دونه په اعتماد دی چې جنازه په خپله کوي دونه په اعتماد دی چې ما له خپل کمیس راکړي خو د اړه نه دی منلی د خولې نه مني خو د اړه نه دی منلی د پیغمبر مشري نه وه خوښه د مدینې مشر قزوم دی ولې راغی او دی په ما مشر شو لکه نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په موږ مشران کې کله زه حیران شم زه هم داسې قوم دی داسې خلک داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري او مولا کو اوټونو ته ودرېد یا مولا که مشر شو قاضي شو یا بل شی شو یا بل شی شو نو د خلکو بدې شي چې دا ولې سپیره مونږ پسې دلته نه کې دلته د مشرق وخت دی چې تا جنت ته رسئ قرآن ته زده کې دلته د مشرق وخت دی دین ته زده کې دلته د مشرق وخت دی چې پلار دې مړ شي جنازه وکړه دلته یې منې شاته ورپسې ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي تا الله اکبر نه وی د پیغمبر په مصله دی وخت دی الله اکبر او د کټ سر ته نه پرېږدي مشري یې هلته نه منې دا د منافقینو نه خفه کېږئ مه دا بالکل د منافقینو نښه او پیغمبر مبارک څه شانو د پیغمبر زه د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړئ اخلاق ښه استعمال کړئ خراب اخلاق مې استعمالوئ که څوک کنځل کوي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کوئ د بدو جواب په بدو مه ورکوئ ښه خوی استعمال کړئ د پیغمبر نقشې ته وګورئ اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي قرآن وایي خو مه ورکوه ښه اخلاق داسې نه دې ته خشته اخلاق وایي چې ورغې جنازې ته ورمخکې شو او خپل کمیس یې راواغېسته ولې ورکوي ها دا ورته واچوه او جنازې ته چې مخکې شو صفونه ودرېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د حضور پاک مخې ته ودرېد مړه بهادر دې ته وایي یعنې د چا پلار چې مړي که نه که هر څنګه خو بچي پې خپئ د چا پلار چې مړي که نه ته د هغې مخکې دا نه شي ویلی چې ستاسو د پلار خراب سړی ته خو ووایه تا به د خولې نه ټکې نیستې او هغه به بجه کړې د ما پلار دی ته د ما پلار پسې خبرې کې که مړم دې ستا څه کار دی چې ته خبرې کې لیکن ټول قوم یې ولاړ دی لږ هم نه په زرګونه خلک په صفونو کې ولاړ دی بچي هم ولاړ دي او عمر راغی نیغ د کټ او د حضور پاک په دا منځ کې ودرېده د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده او اتصلي علی هذا المنافق په دې منافق جنازه کې ته ویلی شي چې ستا پلار منافق جنازه کې ویلی شي چاته یو بدماش مړ شي ته ویلی شي چې د قاتل باندې جنازه کې تو وایه لیکن حضرت عمر فاروق مخامخ ودر اتصلي على هذا المنافق فدې منافق جنازه کې القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کې ورو دا نو ویلې دی نو ویلې دا هغه غټول د منافقت خبرې ورته مخکې کولې ستا بیبي عایشې صدیقې باندې الزام نه لګول او رسول الله مبارک څه کوي خوی دې ته وایي یتبسم مسکې کېده
مسکی او ورته اخر عني یا عمر اخوا شه زما نه رستو شه عمر رستو شه خو یې دې ته وایي د چا په بیبي څوک الزام ولګي قسم په خدای لاړې پې توکي او په هغې بیبي الزام لګول چې د عرش نه د هغې څپۍ راغلی الله قرآن شریف کې اعلان کړی دی اولئک مبرؤون مما یقولون دا پاک دی پاک او قرآن شریف کې الله اعلان کوي الطیبات للطیبین پیغمبر ته پاکیزه او خوشبودار پاکیزه خوشبویه بیبی دی پاکیزه ده او خوشبویه ده طیبه لفظ استعمال شوی طاهره نه طالبان په پوهیږي الطاهرات للطاهرین نه دی الطیبات للطیبین قرآن کې الله اعلان کوي هغه بیبي چې صدیقه ده ابنة الصدیق به ورته پیغمبر وی یا ابنة الصدیق ای د صدیق لورې ای د رښتوني انسان لورې هغه بیبي چې بیبیانې کله راغونډې شوې او رسول الله مبارک ته وایي چې ته دې صحابو ته ووایه چې تا له هدیه راوړي ډالۍ نو ته عایشې کور کې تا له راوړي چې نورو بیبیانو کور کې هم چې دله راوړي که نه خلکو به ډالۍ په هغه وخت راوړي چې حضور پاک به عایشې سره مطلب دا چې د زړه نه زیاته مینه هغه سره ده نور به پیغمبر انصاف ډېر کوو دا به وي دا به علم یو شپه د یو بیبي سره یو شپه د یو بیبي سره او فرمایل به دا اللهم هذا قسم فيما املكو خدای زما چې کوم اختیار دی هغه خو دغسې کوم چې انصاف کوم هرې بیبي سره فلا تلومني فيما تملك ولا املكو زما په زړه کې چې د کومې بیبي سره زیاته مینه ده خو د زړه نه ده زما وس نه دی په هغې خدای ما مه نیسه د دنه نه زیاته مینه هغې سره خو انصاف به کو نو خلکو به هدایا راوړل ډالۍ تحفې په هغه ورځ چې حضور پاک به عایشې صدیقې سره نو نورې بیبیانې راغونډې شوې او پیغمبر مبارک ته و چې د خلکو ته اعلان وکړه چې داسې مه کوئ هرې بیبي سره چې م راوړی حضور پاک غږ ونه کړه بیا ووې غږ یې ونه کړه بیا ووې غږ یې ونه کړه چې بیا ووې وی لا توزیني فی عایشه ما ته د عایشې په حق کې ضرر مه رسوئ ما خو خلکو ته نه دی ویلی چې د دې سره یم راوړی او چې بلې سره یم مه راوړی دا خو خلک په خپله راوړي ما ته ضرر مه رسوئ وی قسم په خدای چې بلې بیبي سره زه په بستر کې پروت یم نو جبریل وحی نه راوړي او عایشې سره چې زه په بستر کې پروت یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي نو دې سپېره په هغه بیبي الزام لګولی دی او دې سپېره د پیغمبر زړه دړدولی دی قسم په خدای یو موقع کې پیغمبر مبارک د ذلیله ویلې دی عیاذا بالله او دې سپېره په حق کې صورت منافقین کې الله په قرآن کې سختې خبرې کړې دي لیکن بیا رسول الله مبارک اخلاق ورته وګوره بیا هم جنازه کوي بیا هم جنازه یو سړی ما سره ډېر روان هسې بېسه روان هسې بېسه او چې کله به ما له مخې د راغې نو رانه به یې مخ واړو او په شیشه به یې راپسې خبرې هم کولې خبرې به ما ته راورسېدې بلکې یو ځل مې مخامخ هم داسې طنزونه کړي او چې کله مړ شو قسم په خدای جومات کې ناست یم مفتو کې به ما پسې بد وي مفتو کې به بد وي زه بدي شوم د خدای شاد دی بس بعد انسان وي داسې د بچو یم زه خوښ ومه د کور د خاوندانو یم زه خوښ وښومه بچي هم ډېر خالقان دي اوس هم زما ډېر خوښ دي او چې جنازه مړ شو دې جنازې ته مخکې شوم دا راته رایاد شو چې تلم جنازې له شیطان وې مزه ما بې نظم د پیغمبر مبارک مثال قایمو او په خدای به د قسم جومات کې داسې تاسو قسم را نه کړه چې کله جنازه مې کوله جنازې نه مخکې مې الله ده چې ما ته څه ویلي دي ما د خدای په نامه بخلې او سمې وې مې خدای په دې زما په دې ګناه کتاونې و د پیغمبر یو امتي به نقصانې شي د حضور پاک امتي دي پروردګاره چې دې د پیغمبر امتي دی چې دې تا ته خدای ملامت او نه درېږي ما بخلې دي او خو په مینه مې وله جنازه وکړه زه چې چا جنازه کوم د دعا ډېر په اخلاص کوم د ځان نه خلاصوم د دعا او اخیری دعا کې زه د پیغمبر مبارک یو څو دعاګانې دي هغه هم ورسره وې زه ډېر په مینه او په اخلاص د پردی جنازه کوم بعضې خلک خو جنازه هغه اللهم ربنا اغفر لنا هغه څه وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا لګیا ځان ته اخلاص کې زه ډېر په مینه جنازه کوم او مې بخه د خدای په نام
اس غږ مې نه بچو ته او نه بل ته او نه بل ته ما یې کدی ځان به خمسه به چې خو خدای به سزا ورکړي ظلم فی کړی دی د پیغمبر امتی دی ملامته نشي د حضور پاک امتی دی پرېږده ما معاف کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر په دغه موقع باندې وایي څه وایي ورته وی اتصلي فدوي ته وایي خدای نه منع کړی پیغمبر مبارک ورته وایي زه خو خدای نه منع کړی خو قرآن شریف کې الله څه وایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم دی منافقینو لکه بخنه غواړئ که نه غواړئ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که او یا کرتم ولا بخنه غواړئ نه بخم نو څه له جنازه کې الله وی که او یا ځله بخنه غواړئ نه بخم څه له جنازه کې رسول الله مبارک څه فرمایي وی عمره که د او یو ځلو نه په زیات خدای بخي د او یو نه زیات توله ویم خو چې دا خدای ماشاءالله مقصد د الله دا چې بخم نه خو د جنازې نه نو منې کړی وی اخر عني یا عمر اخواشه زمانه زه به جنازه کومه دی خو مړ شو انی اريد ان یسلم او الف من قومه زه وایم چې دا قوم خو خدای مسلمانان کې خوشحاله شي که جنازې پې وکړو جنازې پسې فورا پس آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دې نه پس به د منافق جنازه هم نه کې په قبر به نه ودرېږي بس خبره ختم عمر خبره ټیک وه لیکن پیغمبر د اخلاقو مظاهره وکړه که نه د درنو اخلاقو د هغې درنو اخلاقو برکت څه شو د هغه په زرګونو قوم شاګردان د هغه نوکران د هغه غلامان د هغه رشتهداران په زرګونو دا خدای پاک سوچه مسلمانان کړل خو اخلاقو کې کمال دی صل من قطعک که څوک د سره صله رسمي پرېږدي ته یې ورسره کوه نن سبا څه وایي مړه زما جنازې ته راغلو چې ولې لاړ پته ولګېده چې دا جنازه د خدای دپاره نه کېده دا ته په عدل بدل کې نو کمبخته لوی ثواب دی تبا برباد حضور پاک خو فرمایي چې چا جنازه وکړه یو قیرات ثواب دی او چې جنازه وکړه او قبر دفن پورې ایثار شو 2 قیراته ثواب دی او یو قیرات د احد د غر عمره دی هسې دې دوړه کړه زما جنازې له راغلې زما د پلار چې زه لاړ شم کمال دا دی چې تا له نور راغلی او ته لاړ شي کمال دا دی چې ستا ښځې جنازې له نور راغلې ته لاړ شي څه چلو شو انسان دی بعضې وخت بني په کور کې بیمار به څه چل به مونږ صله رحمي نه قسم دی ولې زما تپوس یې کړی چې زه وکړم پرون زما ښځه ناجوړه وه دې رور زما تپوس کړی مشر رور به ورشه مړه مشر رور دی د پلار په ځای دی پروا مه ساته ورشه مړه تره دی دی العم والسن و ابیه تره خو د پلار په ځای وي د پیغمبر نقشه ځان ته را مخکې کا ورشه مړه ماما دی دی خال ماما خو ډېر لوی عزت لري د ترور خو د مور په ځای ده الخالة بمنزلة الام ترور خو د مور په ځای ده حضور پاک فرمایي قسم دی که موږ د پیغمبر مبارک اخلاق او کردار او نقشه ځان ته را مخکې کو په قومیت کې به اتفاق وي او اختلاف به نه په کلي کې به اتفاق وي او اختلاف به نه بس خبره خلاصه ده دا مشر دی زه به عزت کوم رسول الله مبارک څومره لوی شخصیت او په لاره د سپینګیرې نه مخکې به نه په مجلس کې چې به ناستو دقسې یو شان به ناستو چې مسافر به راغی چاته به پته نه لګېده چې حضور پاک کم یو دی داسې به ګډ وډ صحابو کې ناستو بیا وروسته صحابه ولې یو چبوتره جوړه کړه په دې باندې چې میلمنو ته تکلیف نه نو حضور پاک به په هغه چبوتره کې ناستو او صحابه وي موږ سره به ناستو که موږ به د جاهلیت خبرې کولې موږ به خندل موږ سره به خندل که موږ به مسکیو موږ سره به مسکیو تروش طبیعت او تروش تندې دا د حضور پاک نو روښانه تندې و د حضور پاک مبارک خوش طبیعت Free audio post production by Alfon.